یو شمېر نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د مور او ماشوم د تغذیې په برخه کې د همکاریو ژمنه کوي. د مور په شیدو د تغذیې د نړیوالې اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو او د نړیوالو سازمانونو استازو وویل چې د مور په شیدو سره د ماشوم تغذیه خورا مهمه او ارزښتناکه ده او په دې برخه کې به بېلابېل د عامه پوهاوي او د میندو د تغذیې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. ډاکټر شرافت زمان مرخیل د عامه روغتیا وزارت وایان د مور په شیدو د تغذیې د نړیوالې اونۍ په مناسبت دغه وزارت ځانګړې اعلامیه ولوستله. په دغه اعلامیه کې د مور او ماشوم د ښې تغذیې او درملنې په اړه ټینګار شوی دی. د مور شیدې یو الهي نعمت ده کوم چې د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي تړاو او مسؤونه غذا ده. په اسلامي شریعت کې میندې هڅول شوي ترڅو خپل ماشومان د مور په شیدو سره تغذیه کړي. د مور شیدې نه یوازې خواړه دي بلکې د ماشوم لپاره د دوا سربیره د مور او ماشوم ترمنځ د مینې او عاطفي سبب هم کیږي. نو په همدې خاطر د عامه روغتیا وزارت په دې اړوند هدف او مسؤلیت لري ترڅو په دې برخه کې د ملي لارښودونو او مقرراتو مطابق په ټولنه کې د مور په شیدو سره د ماشومانو تغذیه ترویج او وده ورکړي او د ملي رهنمودونو او مقرراتو مخالفو پوډري شیدو له استعمال او په دې برخه کې له تغذیوي سرغړونو څخه مخنیوي وکړي. په استثنا د هغه شیدو کوم چې د 2 کالو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو لپاره د مور د شیدو ځای نیسي. همدارنګه له ملي تجارانو، صنعتکارانو، خصوصي روغتیایي سکتور له غږیزو او تصویري رسنیو څخه غواړو ترڅو د مور په شیدو د ماشوم د تغذیې د ځای نیونکو د ترویج د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره او د عامه روغتیا وزارت سره په دې برخه کې همکار واوسي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د عامه روغتیا وزارت مرستیال مولوي عبدالولي حقانی وویل چې په اسلامي شریعت کې میندې هڅول شوي دي ترڅو ماشومانو ته یې خپلې شیدې ورکړي چې دا د روغتیا له اړخه هم ډیره اړینه ده. هغه ماشومان چې د 2 کالو څخه د کم عمر لرونکي دي په اسلامي شریعت کې میندې هڅول شوي دي چې خپل ماشومان په خپلو شیدو سره تغذیه کړي. په همدې اساس موږ نن تقریبا 1400 کاله وروسته د مور په شیدو د تغذیې د پیاوړتیا او ترویج په اړه سره راټول شوي یو او د مور په شیدو د تغذیې په برخه کې نړیوال لارښودونه او کتابونه هم د برخه ډیره اړینه بولي. ښاغلي حقانی زیاته کړه چې له دغه ورځې د نمانځلو څخه موخه دا ده ترڅو میندې خپلو ماشومانو ته پوډري شیدې ورنه کړي او هغوی ته دا پوهاوی ورکړل شي چې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. نن موږ او تاسو د دې هدف لپاره راټول شوي یو ترڅو د مور په شیدو د تغذیې په مقابل کې چې کمپنۍ او شرکتونه کومو پوډري او تجارتي شیدو ته وده ورکوي د هغو د کړنې څنګه کنټرول کړو ترڅو میندې تشویق نشي چې د خپلو شیدو په ځای چې د خدای جل جلاله لخوا یوه ځانګړې تحفه ده د خپل ماشوم د تغذیې لپاره پوډري شیدو ته مخه کړي. د خوړو د نړیوال سازمان استازی میرمن مونا شیخ وویل چې د ماشوم د ژوند لومړنۍ 1000 ورځې ډېرې مهمې دي او په دې ورځو کې باید ماشوم د مور شیدې وخوري چې د خوړو نړیوال پروګرام هم دغه پروګرام د پیاوړتیا هر اړخیز ملاتړ کوي. Focus on the first 1000 days, which is pregnancy and first 2 years of the child's life, is a very important cornerstone of WFP's support in Afghanistan. د ژوند اولې 1000 ورځې ډېرې مهمې دي او د نړیوال خوراکي پروګرام یا د WFP د فعالیتونو د تغذیې په برخه کې د فعالیتونو اساس تشکیلوي. د 2020 کال څخه WFP خپل د تغذیې ټول پروګرامونه خو د تغذیې بخش کې ټول زیاتره پروګرامونه هغې ته وسعت ورکړ او صرف په دې کال کې موږ تقریبا 1.6 میلیونه میندو سره د هغه مغذي خوراکي توکو مرسته کړې. Vaccination support, wheat flour fortification and school feeding, as well as a number of community-based activities to promote access to healthy diets. میرمن مونا زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام دې ته ژمن دی ترڅو د تغذیې د وقایې او درملنې په برخه کې په افغانستان کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
So we will continue our support to children and mothers in Afghanistan through our nutrition نړیوال خوراکي پروګرام تعهد لري چې د تغذیې د وقایې او تداوی په هکله باندې خپلو مرستو ته د افغانستان خلکو سره ادامه ورکړي او همدارنګه د عامې روغتیا د وزارت مشرتابه څخه هیله لري چې دې قسمته خصوصا د مور د شیدو د تغذیې په هکله باندې خپل برنامې نورې هم قوي کړي او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت څخه خصوصا د تغذیې د بخش د ریاست څخه ډېره زیاته مننه کوي چې موږ ته بلنه راکړې ده او د هغه همکاریو څخه چې موږ سره لرو. Thank the leadership of Ministry of Public Health and PND for their collaboration and support. په دغه مراسمو کې د اسلامي امارت د یو شمېر نورو حکومتي ادارو مسؤلینو هم ګډون کړی و چې د مور د شیدو د ارزښت په اړه یې ویناوې وکړې. د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني وویل چې د مور شیدې د ماشوم لپاره ډېرې ارزښتناکې دي او میندې باید خپل دغه مسؤلیت په ښه توګه وپیژني. د مور پای د خپل بچي لپاره بهترینه غذا ده، نو چې دا بهترینه غذا ده نو د مور دا مسؤلیت جوړیږي چې خپل بچی ته په وخت باندې پای ورکو او د صحت خیال وساتل شي. ډاکټر محمد امین د یونیسف د نړیوال سازمان استازي په دغه مراسمو کې وویل چې یونیسف سازمان په افغانستان کې د مور او ماشوم د پیاوړتیا بیلابیل پروګرامونه پلي کوي چې یو یې هم د تغذیې پروګرام دی. یونیسف د عامې روغتیا له وزارت سره په نږدې همغږي او د مربوطه ریاستونو سره په نږدې هماهنګي څنګ په څنګ باندې د ماشومانو لپاره او د میندو لپاره په افغانستان کې کار کوي. زه غواړم مشخصا یو څو مهمې برنامې چې یوه برنامه په دې ارتباط باندې د کمیونټي بیز نیوټریشن پروګرام یا د ټولنې په کچه باندې د تغذیې پروګرام ده چې په هغې کې یوه برخه هم د تغذیې په ارتباط باندې لارښوونې دي. په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې په دې تیرو 2 کلونو کې موږ همکاري کړې ده او د عامې روغتیا د تغذیې د ریاست سره په ګډه مو دا پروګرامونه تطبیق کړي دي. او بل دا چې د روغتیایي مرکزونو کې په دې ارتباط باندې چې ډاکټر صاحبانو د تغذیې مشاورینو ظرفیت لوړ سي د مور د تغذیې په واسطه باندې د مشوره ورکولو په ارتباط باندې تقریبا د دې کال تر نیمایي پورې تر 4,000 پورې ډاکټر صاحبان او د تغذیې مشاورینو چې په دې برخه کې ټریننګونه ترلاسه کړي دي. ښاغلي محمد امین زیاته کړه چې یونیسف اداره د امیدوارو میندو لپاره د ویټامین او منرالونو ټابلیټ او همدارنګه د نجونو لپاره د فولیک اسید ټابلیټ ویشي چې دغه پروګرام یې په پراخه توګه پیل کړی دی. د مورګانو د صحت د بهتري په خاطر باندې هغه مورګانې چې امیدواره مورګانې د روغتونونو ته مراجعه کوي د هغو لپاره 15 قسمه ویټامین منرالونه چې د ملټي پل مایکرونیوټرینټ سپلیمنټس ټابلیټس دي دا تقریبا په ټول افغانستان کې توزیع شوي دي او تر نن ورځې پورې تقریبا تر 9 میلیون زیاتو مورګانو ته چې د MMS ټابلیټ رسیدلی دي او د کال تر اخره پورې به تقریبا 1.4 میلیونه میندې د ټابلیټونو ته لاسرسي ولري چې دوی د روغتیا په برخه کې همکاري کوي او هم دوی د شیدو ورکولو لپاره چې آماده کیږي. همدارنګه د کمخوني د مخنیوي په ارتباط باندې د نجونو لپاره د وسپنې او د فولیک اسید د کور په کور ګولیو توزیع دی. تر نن ورځې پورې تقریبا 1.4 میلیونه نجونو ته چې دغه ګولۍ رسېدلې دي او د کال تر اخره پورې به 2.5 میلیونه نجونې دې ته چې لاسرسی پیدا کړي. ډاکټر محمد وزیر حمید د عامې روغتیا وزارت د عامه تغذیې د څانګې امیر وویل چې د مور په شیدو د تغذیې د اونۍ د نمانځلو څخه موخه دا ده ترڅو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او میندې دې ته وهڅول شي چې خپل ماشومان په خپلو شیدو سره تغذیه کړي. د مور د شیدو په واسطه تغذیې د ملاتړ په لاره کې د موجودو نابرابریو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول. په ټولنه کې د مور د شیدو د تغذیې پر وړاندې د خلاو له منځه وړلو لپاره د مور د شیدو په واسطه تغذیه د یو مساوي عنوان په توګه تقویه کول د لا ښه اغېزمنتوب په موخه په دې برخه کې د اشخاصو او ټولنو په شکل فعال دخالت د ټولنې د زیان لیدونکو اشخاصو لپاره د مور په شیدو سره د تغذیې ملاتړ او د نابرابریو د له منځه وړلو لپاره لاس په کار کېدل.
د یادونې وړ ده چې د عامه روغتیا وزارت له لوري د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د مور او ماشوم د تغذیې ځانګړي پروګرامونه پلي شوي دي، خو بیا هم په دې برخه کې د لا زیاتو فعالیتونو اړتیا لیدل کیږي.